د وینو په قیمت بد ښکلا جوړو تا جوړو وطن تا جوړو. د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني د هڅو په پایله کې د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د پنجوایي دورایي سړک د رغولو چارې پیل شوي دي. دا سړک چې 1.1 کیلومتر اوږدوالی د چرۍ، ګلدان او پیاده رو په شمول دوه طرفه سړک چې 40 متره پلنوالی لري د لومړي پاس کارونه یې 1 میاشت مخکې پیل شوي دي او د دوهم پاس کارونه به هم ډیر ژر پیل شي چې د یاد سړک ټول کارونه به د دې کال تر پایه پورې بشپړ شي. دې پروژه کې دا مکمله 1100 متره اوږدوالی لري په 40 متره عرض سره. په دې 40 متره کې 11 متره یو پاس سړک دی، 11 متره بل پاس سړک دی. په دې کې 1 متر چرې یوې خواته ده، 1 متر چرې بلې خواته، 1 متر پیاده رو یوې خواته لرو، 1 متر پیاده رو بلې خواته لرو. انشاءالله د دې معیار په ښه کوالټي سره کېږي چې د ښاروالۍ د نظارت په مطابق باندې چې هر ورځ موږ ته راځي خپل نظارت کوي. په دې پروژه کې هر ورځ 100 تنه فني او غیر فني کارګر په کار کولو بوخت دي. د دې سړک په رغولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ له دې مهم ګام څخه یې مننه وکړل. ښاروالۍ کارونه تر هر چا ډیر دي، هر چا ډیر سوي دي، کار شفاف دی، کار پر وخت دی، خبره ځای ته رسیږي د یو چا. نو اوس موږ ډېر راځو دلته به بیخي ټکرونه و، هره ورځ حادثات منځته راتلله. اوس په ډېر خوشحاله یو، ډېر ورته امیدوار یو چې دا سړک پراخ شو. موږ ډېر خوشحاله به د پنجوایي دورایي سړک جوړېږي او موږ خوشحاله یو وروره چې نور هم کارونه دغسې ډېر ځوانان چې په کار باندې ودرېږي ښاروالي والا څخه ډېر خوشحاله یو چې داسې نور کارونه پسې ډېر کړي او نور دغه ځوانان په کار پسې اخته شي. د امارات څخه موږ ډېره مننه کوو چې دغه دا کارونه زیات شي او مسلمان په اخته شي، نه دي غریبان شته، نور بیچارهګان شته چې دوی په دا کارو سره لګیا شي. د یادونې وړ ده چې دغه سړک بشپړېدل به د ښاري پرمختګ لپاره مهم بدلون رامنځته کړي، د خلکو د تګ راتګ ستونزې به حل کړي، د ترافیکي فشار د کمېدو لامل به شي او کندهار ښار ته به نور ښکلا او معیاري بڼه ورکړي. تا جوړو وطن تا جوړو